کله ناکله خو هر څوک خفه کیږي، خو که ته هر وخت خفه یې، هر وخت په دې ذهن باندې بوجي، هر وخت په تشویش کې او سټریس در باندې، نو دا ویډیو بیا ستا لپاره ده. که چېرته ته اراده د دې لري چې عمل وکړې په دې خبرو باندې کوم چې ما دلته لیکلي دي، نو یقینا چې دا ویډیو به تا ته ګټه ورسي. خو که ته عادت دې داسې چې یوه خبره په یو غوږ باندې واورې او په بل باندې وباسې که نه، نو بیا دا ویډیو تا ته فایده نه کوي. مهرباني وکړه، مو خپل وخت ضایع کوه، مو خپل انټرنیټ ضایع کوه او لاړ شه یو بل څه وګوره، یو بل کار وکړه. ځکه که ته عمل ورباندې ونه کړې، نو دا خبرې بیا تا ته فایده نه رسي. او که عمل دې ورباندې وکړه، دا خبرې صرف داسې خبرې نه دي چې ما فقط راغونډې کړي، په دې باندې ما خپل عمل کړی. الحمدلله زه خپلې تجربې تاسو سره شریکوم، له واقعیت سره زه غږیږم او رښتیا درته وایم چې په دې خبرو باندې ما عمل کړی ده. الحمدلله ډېره زیاته ګټې راته رسولې او هېڅ وخت کې زه خفه نه یم. الحمدلله. نو راځو دا خبرې زه تا ته یوه دانه واضحه کوم. که یو نفر هسې بې څه خفه او هر وخت کې خفه، نو اول کار چې هغه باید وکړي هغه دا ده چې باید د الله جل جلاله شکر وباسي. الحمدلله ووایي، الحمدلله، سبحان الله ووایو، سبحان الله، سبحان الله، له زړه نه ووایو. دا ذکر موږ تاسو ارامه کوي، مطمئن کوي. قرآن شریف کې الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، و یقینا موږ پوهیږو چې ستا زړه د خلکو په دې بدو خبرو باندې نارامه کیږي، صحیح شوه، او خفه کیږي، په تنګیږي. علاج څه شی دی؟ یا الله فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. الله جل جلاله ته وایي تسبیح وایه، سبحان الله. تاسو څه فکر کوئ چې دا سبحان الله موږ وایو؟ الله جل جلاله قرآن کې فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وایي داسې یو شی نشته چې هغه د الله جل جلاله تسبیح ونه وایي، سبحان الله ونه وایي. خو موږ تاسو ورباندې نه پوهېږو. په دې ځمکه کې چې تاسو څه شی وینئ یا نه وینئ که نه، دا ټول د الله تسبیح کوي، دا ټول د الله ثنا وایي. نو موږ تاسو هم چې شامل شو په دغه ټولګي کې که نه، سبحان الله ووایو، بیا زموږ ستاسو په زړه کې غمونه نه پاتې کېږي. ځکه خو الله جل جلاله نبی علیه السلام ته قرآن کې هم فرمایي چې ته سبحان الله ووایه او مونځ کوه، سجدې لګوه، نو دا زړه به دې پراخه شي، دا غمونه به دې ورک شي. دا زړه دې چې خفه کېږي د خلکو په دې ګډو وډو خبرو باندې که نه، نو ته به مطمئن شي، دا هر څه به دې ختم شي. الله جل جلاله دا علاج پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ښودلی او موږ تاسو ته هم پکې درس ده. نو سبحان الله ویل، مخکې مې درته ویلې الحمدلله ویل، الله اکبر ویل، دا د انسان زړه آراموي، زړه پراخوي. دا د غمونو علاج ده، د غمونو دوا ده، درمل ده چې موږ تاسو دی الله جل جلاله یاد وکړو که نه، تر دې پورته بل شی نشته. بیا زموږ تاسو زړه نه شیطان خرابولی شي، نه دښمن خرابولی شي، نه بدعمله انسان خرابولی شي. زموږ تاسو په زړه کې د الله یاد، چې د الله یاد راغی، نور ټول دا د غمونه او دردونه دا مکمل ختمیږي او له منځه ځي. دریم نمبر کار چې زه په خپله باندې کوم، الحمدلله منډې وهم او ورزش کوم. د ورزش ډېرې طریقې دي. ورزش سره انسان آرامه کیږي. کله ناکله چې ستاسو په دې ذهن باندې ناقي بوج وي که نه، د دې وجه دا ده چې ستاسو جسم دا ستړی شوی نه ده، دا تاسو چې ښه خوب نشئ کولی د شپې، د دې وجه دا ده چې تاسو جسم دا آرامه ده. جسم چې آرام وي په راحت کې، نو ذهن به حتما ستړی کېږي. موږ تاسو د دینی علاج ترڅنګ باید مادي علاجونه هم په نظر کې ونیسو. صرف په دې باندې کار نه کېږي. په یاد ولرئ چې تاسو کرا کېنئ او د شپه ورځ ذکر کوئ او دا نور شیونه هیر کوئ. نه، موږ تاسو لازم ده چې د دې دینی علاجونو ترڅنګ، لکه څنګه چې موږ تاسو ډاکټر ته ځو که نه، علاج کوو، دغه رقم دا شیان هم ضروري دي چې باید په نظر کې ونیسو. که ستاسو په ذهن باندې ناقي بوج وي، ورزش شروع کړئ. تاسو په خپله وګورئ چې څومره انسان خوشحاله کېږي. والله دا درته له زړه نه وایم چې انسان څومره زیات خوشحاله کېږي. ډاکټران او طب هم نن سبا دا وایي چې هر هغه انسان چې هغه ورزش کوي او ځان ښه ستړی کوي، د هغه دماغ به آرامېږي. او دلته مخامخ یوه ماده ده چې هغه د انسان هغه وخت کې فعاله کېږي چې کله انسان ستړی شي، چې کله انسان ښه ستومانه شي، ستړی شي، ورزش وکړي، په هغه وخت کې د دقه ذهن کې دا ماده فعالېږي، نو انسان د خوشحالي او د راحت او د سکون احساس کوي.
دا زه چې تاسو ته نن وړاندې یم الحمدلله خوشحاله یم، په زړه مې هېڅ درد نشته. د دې ټولو وجوهات دغه شیونه دي چې زه تاسو ته ښیم. نو ورزش مه هېروئ، که هر وخت کې کوئ، که سهار کې وکړئ خو ډېره ښه خبره ده، خو که سهار کې نه کېږي، تاسې سست یې یا له لاس هم نه کېږي، بل وخت کې کوئ، خو کوئ خامخا هره ورځ یې کوئ. نیم ساعت نه واخله تر 45 دقیقو تر 1 ساعته پورې، دا ستاسو وخت نه ضایع کېږي او په دې ورزش به تا ته الله جل جلاله اجر درکوي، ځکه ته دا د دې په خاطر کې چې ته صحتمند واوسېږي. صحیح شوه؟ نو ورزش دا ضروري شی ده، زموږ او ستاسو باید د ژوند یوه برخه وګرځېږي. څلورم نمبر کار د خوشحالي لپاره، د آرامي لپاره چې باید موږ تاسو وکړو، هغه د پیسو زیاتول دي. صحیح شوه؟ که موږ تاسو خپل ضرورتونه پوره کړو او د خپلې پیسې زیاتې کړو، نو په دې سره هم زموږ ستاسو زړونه خوشحاله کېدلی شي. په 15 لکه نفرو باندې خارج کې سروې شوې ده او په دوی باندې تحقیقات شوي دي چې دا 15 لکه نفر ولې دوی خپل عمر دا 40-50 کاله دوی په څه وجه باندې خوشحاله تېر کړل. په هغه کې ډېرې تقریبا 18 وجوهات هغوی راویستلي دي. یوه وجه یې پکې دا ده چې هغوی هېڅ وخت کې هم خپل د بینک بیلنس چې ده هغه کوشش کوي چې هغه برقراره وساتي تر څو هغه راکم نشي. چې کله پورې د انسان ضرورتونه پوره وي په حلالو باندې که نه او چاته محتاج نه وي، بس بیا دا انسان مطمئن وي او خوشحاله وي. خو چې پیسې د سره نه وي او چاته محتاج شوې، بس بیا د خبره خرابه شوه. نو دا هم د خفګان یوه ذریعه او یو سبب کېدلی شي. نو تاسو انشاءالله کوشش وکړئ چې حلالې پیسې وګټئ، زیاتې وګټئ او په ښه طریقه باندې د خپل ضرورتونه پوره کړئ. صحیح شوه؟ تاسو په خپله باندې تجربه کړئ، کاروبار وکړئ، د تنخوا باندې انسان دومره نه خوشحاله کېږي، فقط هغه ضرورتونه یې پوره کېږي. خو که کاروبار هم وکړي او یو دم ډېرې پیسې تاسو ته راغلي، تاسو یې په خپله وګورئ چې ستاسو د خفګان علاج په څومره ښه طریقه باندې کېږي. خفګان به په خپله باندې منډې وهي چې کله ستاسو جیب ته پیسې راشي. نو دا هم مهم شی ده. 5م نمبر مهم شی د خفګان له منځه وړلو لپاره او د خوشحالي لاسته راوړلو لپاره هغه دا ده چې مصروفه اوسېږئ. که چېرته خو بېکاره کېناستلی که نه، بس بیا که تاسو څومره هم دا نور کارونه وکړئ، خو چې کېناستئ بېکاره، بس تاسو به یقینا چې خفه کېږئ. بس بیا به ستاسو د خفګانه بغیر بل کار نه وي. هر وخت به دا غمونه هسې بې څه به ستاسو په ذهن بوج وي. که تاسو ته ښه کاروبارونه پیدا کېږي ویې کوئ، که ښه کاروبارونه نه پیدا کېږي، دومره خو وکړئ چې مصروفه واوسئ. په کور کې څه شی خراب وي، څه شی مات وي، څه شی جوړول غواړي، چېرته تلل وي که نه، څه کارونه یې چا سره ملاقات کول وي، یعنې چېرته ولنټیر رضاکارانه کارونه وي، په هغه کې ګډون وکړئ. مسجد ته لاړ شئ، هلته کښېنئ، خلکو سره سپین ږیري ماشاءالله یي، هغوی سره ګپ شپ ولګوئ. ځان مصروفه کړئ، حتما چې په هر کار کې وي ځان مصروفه وساتئ. دا ستاسو د خفګان علاج ده، بهترین علاج ده. ستاسو خفګان نه منځه وړي، تاسو ته وخت نه درکوي چې تاسو سوچ وکړئ او غمجن شئ. خو که بیکاره کېناستلی، بس بیا به دا سوچونه دا وسوسې به ناقي ناقي خبرې، ناقي ناقي معلومات هم په ذهن کې اوړي راوړي، په انټرنیټ کې به مصروفه یې، فقط د خلکو خبرې به اوري او خبره به ختمه. دا ستا په ذهن باندې بد تاثیر کوي. نو کوشش وکړئ چې که په غټو کارونو کې مصروفه کېدلی شئ، ډېره ښه ده. که نه په وړو وړو کارونو کې ځان مصروفه کړئ، ماشومانو سره ځان مصروفه کړئ، خو مصروفه کړئ، ځان بېکاره مه پرېږدئ. ځکه چې بېکاره شوئ، نو بیا به ستاسو کار هغه د غمونو او د تشویشونو او د وسوسو وي. 6م نمبر کار، مهم کار چې ما په خپله باندې تجربه کړی ده، الحمدلله دا مې پوسټ هم کړی و په صفحه کې. دا ډېر مهم کار ده د خفګان د له منځه وړلو لپاره. که چېرته ته خفه او غمجنې، بس الحمدلله هر چا سره کتابونه شته ده، ډایرکټ کتاب راواخله او خلاصې کړه. هم مصروفه شوې، هم د علم زیات شو، هم الله اجر درکړي، هم دا عبادت ته، هم د خفګان له منځه ویوړه، هم خوشحاله شوې. بیا به ته خفګان ونه پېژنې. کتاب د ژوند بهترین ملګری ده. الحمدلله کتاب اهمیت اوسه پورې له منځه نه ده تللی. تاسو لاړ شئ چې په خارج کې څومره کتابونه خرڅېږي، الحمدلله. نو کتابونه واخلئ، ښه د قصو کتابونه واخلئ، د تاریخ کتابونه واخلئ. بهترین ښه کتابونه شته دي په پښتو کې، په فارسي کې، په انګلیسي کې، په عربي کې، په هره ژبه کې کتابونه واخلئ، مطالعه کړئ. معلومات به مو زیات شي، عقل به مو تغذیه شي. نو د کتاب که چېرته تاسو مطالعه نشئ کولی، بیانونه واورئ. ښه بیانونه شته دي په ټیلیګرام کې، شته دي په یوټیوب کې، شته دي په نورو په وټساپونو کې، ګروپونو کې شته. ښه بیانونه واورئ، هم به مو ساعت تیر شي، هم به مو پام په بله شي، هم به یو څه زده کوئ او هم به مو انشاءالله خفګان له منځه تللی وي. 1 نمبر کار او مهم کار، اخرنی کار هغه دا ده چې باید موږ او تاسو مسافري ختمه کړو.
ډېر وروڼه د مسافر دي که نه، هغوی هم دقه موږ ته وایي چې بس زړه مو خفه ده، زړه مو خفه ده، غمجن یو او غمجن یو، هسې بې څه مو په ذهن باندې بوج ده او بوج ده، څوک غمونه څنګه له منځه یوسو؟ ستاسو د غمونو دقه وجه ده مسافري. ټول عمر خو څوک مسافري نه کوي که نه، خو مسافري ختمه کوي. یا ښځه دغلته درولئ، یا تاسو دلته راشئ، یا ځئ راځئ. که نه شئ ختمولی بیخي او کاروبارونه سخت وي او ښځه هم نشئ دروازئ ماشومان، هلته ځان ته ښه ملګري پیدا کړي. ملګري مهم دي، ملګري زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دي. خپلوان دوستان ډېر مهم دي. که چېرته موږ تاسو په ټولنه کې پاتې شو، یو ځای پاتې شو، له خپلو خپلوانو سره پاتې شو، له ښو ملګرو سره، له خپلې ښځې او ماشومانو سره، خپل مور او پلار سره، نو یقینا چې موږ تاسو به خفګان دیکه کړی وي، خفګان به مو له منځه وړی وي. هغه څوک چې تنها ژوند کوي هغوی به په خفګان باندې، په ډپریشن باندې، په تشویشونو باندې څنګه کېږي؟ راګیرېږي به. نو موږ تاسو مهمه ده چې مسافري ختمه کړو، انشاءالله په ژوند کې ښه ملګري پیدا کړو او انشاءالله په دې سره به موږ تاسو خوشحاله ژوند ولرو، همیشه لپاره به انشاءالله په جامعه کې یو، په ټولنه کې به یو. خو که چېرته موږ تاسو تنها واوسېږو نو بیا به موږ تاسو د خفګان او د تشویشونو ښکار کېږو. په دې اوو خبرو باندې عمل وکړئ او انشاءالله الله جل جلاله به تاسو ته خوشحالي درکوي. د خفګان لپاره هم دا ویډیو ستاسو لپاره کفایت کوي، نورو ویډیوګانو ته کتلو ته هېڅ ضرورت نشته. مهمه دا ده، شرط دا ده چې تاسو لکه څنګه مې چې اول کې ویلې بیا درته یادوم چې عمل ورباندې وکړئ. په دې خبرو عمل وکړئ، خوشحاله او آرامه ژوند به انشاءالله ولرئ.